څه کوي؟ مور او پلار چیرته دي؟ په کوم جرأت په کوم حق له موږ نه غوښتی دی؟ تر کوم ځایه چې موږ فکر کوو د سرراښکارو د نومونو په ګوته کول د نامک پاشا کار دی، نو ځکه هم دا غوښتنه کړې. مېرمنې تاسو څه وایئ؟ تاسو ګلفیدان هیڅ نه پیژنئ؟ یو حساس فطرت لري، د هرې خبرې لپاره زر خفه کیږي. همدا چې خبره شوه د نمک پاشا سر یې غوښتی، خفه شوه او بېهوشه شوه. د دې بلاګانو د خلاصون لپاره یې د هغه سر غوښتی. نه پوهېږم چې سلطان ولې دا مسله ځنډوي او په اړه یې فکر کوي. فکر کوم بیا د هېر کړي چې ستا مخکې څوک ولاړ دي. د ماڼۍ خواته ور را روان دی. تاسو په هیڅ وجه دلته اوسېدی نه سئ. که په تاسو څه وشول بیا؟ څه مې چې درته ویلې ومې ویل. ته له دې ځایه تللی شي. ښه دی، داسې چې دی زم له دې ځایه هېڅ چېرته نه ځم. له تاسو سره یو ځای هم دلته اوسم. سنان، زه په داسې حالت کې نه یم چې ستا لپاره سرګردانه اوسم. اړینه نه ده چې زما لپاره سرګردانه اوسئ. زه د ماڼۍ په یو کونج کې یو ځای کې کښېنم. حتی اړینه نه دی چې تاسو ما ووینئ سلطانه. نه کېږي. ولې نه کېږي؟ ومې ویل نه کېږي. خو ولې نه کېږي؟ مېرمنې له تاسو نه کوم څه پټوي؟ څوک؟ څه شی پټوي؟ ستاسو مور ما ته یې ویلی چې تاسو ته څه ونه وایم. 5 ستون د اوربند لپاره یو شرط ایښی دی مېرمن جان. څه شرط یې ایښی دی راته ووایه. د نمک پاچا سر یې غوښتی مېرمن. څه؟ موسی چمتو شئ. ټول راټولېږو د عید میدان ته ځو. د ماڼۍ سرتېریم باید چمتوالی ونیسي. زه خپله دې جګړې رهبري کوم. خو سلطانه هیله کوم دا کار مه کوئ. هغه خاینان ډېر خطرناکه دي. زما ومنئ دا کار مه کوئ. که چیرې زه له خطر نه وېرېدلم نو دا ماڼۍ به مې مخکې پرېښې وه. زه د دې دولت پاچا یم. یوه شېبه غلی شئ او زما خبرو ته غوږ شئ. د دې وخت نه دی چې تاسو ورخطا شئ. په ګالاتا کې سرتېرو اور ګل کړی دی. تاسو باید قوي واوسئ. سلطان مو اوس ډېر خفه دی. موږ ټول باید له هغه سره مرسته وکړو، نه دا چې په غال مغال هغه نور هم خفه کړو. موږ یوازې یو کور لرو مېرمنې، هغه هم دا ماڼۍ ده. ستا په څېر د تېښتې لپاره نور ځایونه نه لرو. زه هلته د پلار د ژغورلو لپاره تللې وم او په دې ډېره ښه پوهېږم چې دا ځای هم زما کور دی. وبه ګورو ښوونکي ډېر ژر به هر څه ښکاره شي.